ملاویږي. د باقی بیانونو اورېدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرایب کړئ. الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له. لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال الله تعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वमा कान क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलामुन अला खैरिल अनामी व सय्यिदिही हबीब इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीन मुकर्रमी अतूफिन रऊफिन मन युसम्मा बिअहमदी। कुसूरत द मुहम्मद नवे पैदा करे बखुदे नवे दा दुनिया कुल जिहान द मुहम्मद पुरी पैदा दे मुहम्मद दहमा जिहान आगा वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी। खुदाई मगना बेशक च बंद दे नूर कुलवाड़ सिफाती परिश्तिया या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ सर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिर कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मद व अला अरवाह मुहम्मद फिल अरवाह व अला जसदिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर। वाजिबुल क़दर डेरो मुअज़्ज़ज़ मशरानो आओ द तेरी जुमे दवादी मुताबिक रागुल अवाम व खवास व आशिकानो
نن جمعه باندې د صحابه کرامو هغه درد، د صحابه کرامو هغه شیبه د تکلیف او د تکالیف په صحابیاتو باندې او د اهل بیت مبارکو په اوخ کو لمدو غریوانونو او د صحابو ناقرار زړونه ان شاء الله د رب العالمین په امداد او نصرت سره به نن د خاتم النبیین رحمتا للعالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حیات طیبہ مبارکہ دا آخری لمحات و بیان ان شاء الله العزیز د خپل ناچیزو معلوماتو پرانا کې په مختصر انداز سره ان شاء الله ستاسو مخه ته پیش کوم او د رب العالمین په دې بیان سره د الله نه د الله رضا وغواړو، د الله نه د الله رضا او لقاء وغواړو او د الله نه د الله د محبوب مینه او محبت او عشق وغواړو ان شاء الله. د بیان مقصد زمونږ د جمعو د تقاریرو هغه داوی چې موږ د خپل محبوب د شان نه بار بار خبر شو، د حضور علیه السلام د ژوند د هر لمحې نه، د هغې د ملګرو صحابه او عاشقانو د هغوی د حالاتو نه خبر شو، نو زمونږ زړه ته یو قسم په دې سره سکون ملاو شي چې زمونږ د محبوب صحابه د محبوب علیه السلام په عشق او محبت کې څرنګه زندگی تیره کړې ده او هغوی دا ژوند غرض او غایه دا ګرځولې وه چې الله او د الله محبوب رضا شي، بس د هغوی د ژوند غایه همدغه وه. بیا موږ په خپل ژوند باندې په خپل زندګۍ باندې په دې بیان اورېدو سره نظر ثانی وکړو چې موږ کې څومره کوتاهۍ نه دي، زموږ بیبیانو کې څومره کوتاهۍ نه دي، بچو کې زامنو لورګانو کې انګورګانو کې خپلو پردو کې څومره کوتاهۍ نه دي چې د هغوی نه هغوی را بچ کړو راوی باسو او د حضور پاک د عشق او محبت درس ورته ورکو. دی وجنه حضور علیہ السلام فرمایي تاسو بچو ته ادب ورکئ، ادب ورته وښایئ په تلاوت د قرآن او په ادب د اهل بیتو او حضور علیہ السلام فرمایي د مونځ امر ورته کوئ ان شاء الله العزیز. د نن بیان چې مونږه د مخکې جمعې وعده کړې وه، الله رب العزت نه غواړم چې د حضور پاک روح مبارک رانه ناراضه نشي، د حضور پاک عشق زمونږه په سینو کې الله نور سیوا کی او د حضور علیہ السلام په دې غمجنه ورځ باندې د صحابه درد او فکر هغه کې موږ نه زیادت او کوتاهی ونشي، صحیح طریقې سره بیان وکړو. الله رب العالمین دې ما ګناهګار ته اول او تاسو نیکانو ته ثانیا د قبول شوی عمل ذریعه او وسیله وګرځي. عزیزانو حضور پاک بیان می دې ته رسولیو چې حضور علیہ السلام دروازه مبارکه ته صحابه کرامو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ او حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سیواو حضور مبارک میں بلال رضی اللہ عنہ دروازہ کے ولاڑو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور پاک میں امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائل اے دا مومنانو مورے شتا ارمان پورا شو، تاو فاطمہ روان شئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حیاء دا ادب غرو حقی مبارک او فرمائل محبوبہ
حضرت علی شیر خدا ولاړ دی په یو اوږه باندې د حضور صلی الله علیه وسلم یو لاس مبارک د حضور په بیبي فاطمه الزهرا بل لاس د حضور پاک په عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیبي عائشه رخصت واغستو او د کور طرف ته په ډېر نا امیدۍ سره روانه شوه او محبوب ته او فرمایل آقا مولا زما مور او پلار ته نه قربان شه بیا راشه کور ته او زمونږ د زړه بل شوی اور په خپل دیدن باندې مړ کا حضور پاک ورته وفرمایل راځم ان شاء الله بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها روانه شو زه څه ووایم په دیوال باندې لاس کېښودو او د عائشه رضی الله تعالی عنها د زړه نه د چغې او سورې را ووتلې د صبر انتها وه حضرت علی شیر خدا راغی او د بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چهره انور چې ولیدل حضور پاک میں د بیبي فاطمه الزهرا په تندي باندې لاس کېښودو ورته وی اے بچی جانی جاړما ودا جدائی ستانه نه دا خود رب العالمین امر دے تمام انبیاء کرام دنیا ترال دنیا نلال ابو البشر ادم علیہ السلام دنیا تراغے دنیا نلال داؤد علیہ السلام دنیا تراغے دنیا نلال سلیمان علیہ السلام دنیا تراغے دنیا نلال ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا تراغے دنیا نلال اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دنیا تراغے لال بی بی فاطمة الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا ناقرار شوا ورتوی بابا جانا معلومی کی دا چه تم رخصت اخلی و بابا زمان دکور ناقرار زمان دکور تکلیفا زمان د بچو درد ما بدرباری نبوت ستاغی گی ترولو استاد غیگی نبا تسلی ملاوش من بیماران براغلو استاد کور دیدن ستان آباد با روغ رمت کور تلال یا رسول اللہ بی بمن کم اسپتال تزو حضور علیہ السلام مبارک علی شیر خدا تا اشارہ اکڑا ورطوی دا رخصت کا علی شیر خدا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت کر حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین او د قرآن کریم طالب العلم د قرآن مترجمان د قرآن کریم مفسر امام المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ابراغ یو لاس حضور علیہ السلام دا علی سے پوگ پریوت بل لاس مبارک دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوگ باند پریوت کلچ دروازہ کلو شلا نبار پا دروازہ کے مخامخ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما گولان والار خسیب سوک برکت لینشی دا ارچا پا مخباند اخکرا روانی دی واللہ العظیم دا ارچا زر غش اوالو دا ارچا زر پا غشی دا رسول اللہ باندی
रंग दे दन नजर प्रोत है लेकिन नजर की ताकत शदे ना। अरे हुजूर पाक तक कतल नशी बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु होता हुजूर पाक इशारा ओकड़ा वरतवी ए बिलाल दी ख्वाराशा बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक तरा रवान शो वो पजान कोई नशलो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लास मुबारक उन्हीं वलो और कदमा शुमर पूरी जान तावी कल लाश मुबारक तंदी तराउड़ी कल बिलाल लाशुन मुबारक खुली तराउड़ी कल बिलाल सिनी तराउड़ी बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ना करार चगी उहले वही फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह जमासना करार दे ए अल्लाह महबूबा लग प मोहब्बत रात उगोरा। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम संग के रवान दे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरद तकलीफा सरद दर्दा हसपुर पतंगान सहाबो र तबस्सुम तोल सहाबो वेल अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदे पाक द जामिया और सिफात वाला शख्स पैदा करे सेवा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजरबानी दर्द और तकलीफ ते रहोलो तो सहाबो ते दर्द और तकलीफ न रसोलो सहाबाई किराम न गमजन कवल बिलाल रजी अल्लाह अन्हु टे खुशहाल शो वे अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तबस्सुम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता सहाबाई किराम वलार दी यौ तरफ ता बल तरफ ता लुई लुई जमातुन द सहाबो वलार दी अंसार वलार दी मुहाजिरीन वलार दी बुढ़ागान वलार दी नौजवानान वलार दी माशूमान वलार दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इसके रवान दी सहाबा किराम को गुबान दिला से खो दे और मिंबर तक महबूब अलैहिस्सलाम रसीद लो वाक़या उगदा मुख्तसर अखला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर बांधी तशरीफ आवरी उकड़ला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते फरमाइल व दगारी सौर यारा ए दगारी सौर यार सहाबाए किराम रात रागुन का हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक इशारा उकड़ला दखलेन आवाज थी जिना लासुन मुबारक दास इकड़ल ए सहाबाए किरामो ए सहाबाए किराम नूर आवाज दसड़ न उजीना दखलीन न उजी लासुने दास इकड़ल औ पजे बांध की ना सो पजड़ाश हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल ए दगारी सौर यार चिस्ता दा हाल ले न सहाबाई किराम बसो करार रही व अबू बकर सहाबो तावाजुक अबू बकर सिद्दीक पासे दो ओए ए सहाबाई किरामो द खपल खपल ज़ेनरानी ज़ीश द हुजूर पाक आखिरी खुतबा दा ददी आवाज सरा हसनैन मुबारकान दलील दरी ज़ेनरा मन निकले अली शेर खुदा हसनैन लास न उनिवल वरतवी बचू की नहीं करार दलता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरतवाज को वाली प्रेज गुलाम द जन्नत रा तरा उलीगा यौबम यौ संत उदरीगी बलबम बल संत वलाड़ी हसनैन मुबारकान दनवर पशांति जरीदुन की गुलान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो खौबुल ख्वावलार दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुंबे खबर ओकड़ा वरतवी ए सहाबाई किरामो ज़मान बाद ज़मान अहले बैत सरमिन साथई ज़मा अहले बैत मखफकवई हज़रत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौना करार चकड़ला
ورته یا رسول الله یا حبیب الله یا شفیع المذنبین ومحبوبا اهل بیت بس تاسو خبکئی زخوان چستا اهل بیت تاسو په بیا د بسترګ ګوري زدا انسان ایمان والا نګنما زمون سرداران دي عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث تو فرمایل چې ما ته سمرا خاندان رسول ګران دي زه د دې مين انتها نشم کولای او دا ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلیو چې زما د بچو سره مینه کوي الله رب العزت موږ تاسو د هر قسمه بے ادبی نه محفوظ اوساتي وي امين بے ادبی خراب شه ده قسم په خدای چې چا بے ادبی کړی دا ایمان الله د زړه نه وستله ایمان الله د بدن نه وستله او چې چا د ادب مظاهره کړی دا الله رب العزت د ایمان بند دروازې ورته کلاو کړی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف ته لاړو صحابه کرام ټول راجم دي او ټول چار چا پیرا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام خله مبارک ته ګوري حضور علیہ الصلوۃ والسلام لومبه صحابه وتا د اهل بیت ادب او احترام دا وی قدر بیان کوو حضور علیہ السلام فرمایل ګورې زستا سره په جامعه کې پاتې شوم زستا سره په معاشره کې پاتې شوم خدا نه خستا ما ته کله چا څه حق وی ما ته چا سره زور زیته کړی وی ما ته چا باندې څه زمانه شوی زم انسانم بشرم او کمانه څه شوی نو تاسو موجوده چې کوم کسان یې زه هغه ته خپل خوانه درخواست کوم کله چا په ما باندې پیسې وی چې زه هغه له پیسو تنظیم وکم او کما باندې چا ذاتی څه بدوي چې زمانه خپل بد واخلي کله چا سوي زه هغه هر سره تیارم زکه چې پیغمبر نبی د وخت زمانه هغه به د قوم نه قرضدار نه دي هر مسلمان له دا درس او تدریس دی هر مسلمان له دا تعلیم دی چې دنیا کې پکار دی چې د مرګ نه وړاندې حساب وکړي د چا قرضدار نه شي د چا مال او نسب د آخرت کې هر څه بخلې شي خو پردې مال نه بخلې کی آخرت کې د هر څه د بخلو امکان شته منظر نه قضا دي عن قریب چې الله د رحمت دروازې کولاو کی نفلونه دي الله په فرض قبول کی زکات نه دی ورکړي عن قریب چې الله دې دا صدقات او خیراتونه راوالي او په زکات کې قبول کی خبره یا ساتي عزیزان پردې مال چې یوړو کتا په دنیا کې د سجدو باندې دا ټول بدن چې نخې لګولي خو پردې مال دی یوړو الله دې سجدو ته نه ګوري او کله جهان نه ټول کال او عمر روزدار لار شي الله دې رجوع ته نه ګوري چې پردې مال ځان سره یوړو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ادریدو او صحابو ته فرمایل کله چا په ما باندې سوي ناوي کولې شي عکاشہ رضی الله تعالی عنہ دا مبارک دغه په ځل کې ډېر لوی ارزو تمنا او دا ځکه چې عکاشہ رضی الله تعالی عنہ بیمارو او اس طبيب علاج کولې نشو عکاشہ رضی الله عنه مبارک ادریدو ګوته مبارک یې وچتک وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما تا اجازت ویز خبر کوما ورتوی اے عکاشا خپل خبرو کا ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یو غزو کران تا خپل اوخ و خلا ما باندې چکرال زولگی دلما حضور پاک تو فرمائل اے عکاشا تا ما سر احسان کو راش خپل بدل دران والا عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام دا زمود حضور پاک خبر ادا پام کوئی جذبات کران شئی
हुजूर अलैहिस्सलाम तो फरमाइल ए सहाबाई किरामो ओ काशमा सर एहसान की तासी मखी त उधरी गई मां ओ काशा रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक मखी तराग सहाबाई किराम हैरान कि उकाशत उगोरा दुमरलुई जुरअत उगोरा वरतु या रसूल अल्लाह मिनी सर जवाब राखी या हबीब अल्लाह या शफी अल मुज़निबीन व महबूबा ताचिकल ज़हलमा नज़मा पशाबांद कमी सौलंगनो हुजूर पाक तो फरमाइल ए उकाशा जबरदस्त खपलंग उचत कमा او سرنگ چی ما وحلی اغرنگنا نگزار اباسا ورحمتا للعالمین استاد اخلاق قربان ورحمتا للعالمین استاد شان قربان ورحمتا للعالمین ذکر خستا متعلق اللہ فرمائی لی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دا صفت دستاد اللہ رب العالمین پخو اخلاق باند منور کڑی حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگ ورتوے اے عکاشا سل چکی زمان اباسا ہو رسول اللہ مبارک تا تکلیف مور کوان حضور علیہ السلام ابو بکر توی ماسر احسان کے کبد وینا یا رسول اللہ زاو بد وی قرار کے عمر فاروق را پاسید جلال کے راگ اور کاشر رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائے اے عمر بن الخطاب ستا جلال تسلام ستا کمال تسلام ستا من و محبت تسلام ما پریز اخپل کار تا حضور مبارک وی کینا ولی حضور علیہ السلام مبارک وی عکاشا راشرانی ازدیشا وَيَا رسول اللہ یا حبیب اللہ لنگ مبارک بزخپل اوچت کما اجازہ راکا حضور علیہ السلام فرمائل دے رخدا کلے چی لنگ مبارک دے اگو مبارک ترا ارسولو نو عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ یو چغک راوازو کو اللہ اکبر صحابی کرام حیران دی او عکاشمی دو حضور علیہ السلام و مہر نبوت باندی خلق خود لا ورتوی یا رحمتا للعالمین واللہ تپ یو دوارا تشفا ملاو شویوا واللہ دا جہان تول طبیبان میں استعمال کرل خدا میں ارزو تمناوا چستا مہر نبوت کل کما عن قریب ما تبا اللہ رب العالمین دنیا کی شفارہ کی او اخیرت کی رب العالمین دے جہنم اور رابان دے حرام کی حضور فرمائل اے صحابہ کرامو سوک جنت لی دلغاڑی سوک جنت لی دلغاڑی نو عکاشت اگوری دا جنتی انسان دے عکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین واللہ العظیم کستاد لاسا خپریدا استاد اہل بیت دلاسا سلزل ٹکڑی ٹکڑی شما بے غم زما اری و عضو بدن ستا اہل بیت تمافی کئی زما تانا بدل اغسطل غرض ندی یا رسول اللہ ما دا خیرت سوچ بھی کر رہا سرو اسنچ عکاشا دو حضور علیہ السلام در رحمت نبی برخش دام یرزو تمناوا حضور علیہ السلام صحابہ تو فرمائل جو صحابہ بیاون کدی چا پما بانی صحق ہوئی پما دے چا سمال ہوئی صحابہ کرامو فرمائل یا رسول اللہ زمن حس نشتا بس حضور علیہ السلام فرمائل اے صحابہ کرام ما تاثل دو شیان پر خودل یوم درت قرآن پر خودو بل میں درت سنت پر خودل یاد چاہتی کہ قرآن و سنت نہ تاثر ہو گردانی اکڑا نہ تو خدا امداد بدر نہ لارشی بس مختصر سو خبری اوشوئی حضور علیہ السلام مبارک نے صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام
زما بدن کې طاقت کم دی ما کور ته ورسوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم د جمع ټیم برابر دی صحابه کرام ته حضور علیہ السلام اشاره کوي او صحابه کرام وړاندې شي څو وړاندې کیږي مصلی ته دا جرأت چا سره دی دا جرأت چا کې نشتا حضور پاک صلی الله علیه وسلم بڑے تکلیف حالات کې پناست باندې منځ ادا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د مصلی نه دیخوا ابو بکر صدیق ودرېدلو او امامت ادا الله دې موږ او تاسو بار بار مدینه طیبه ته بوتلې دلته درې واړه محراب دي درې واړه محراب دي دا لومبه هغه محراب دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یار په اخیری وخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کې امامت توړاند شو مصلی د رسول الله باندې اون درېدلو د نبی علیہ السلام په امر باندې جمع توړاند شو ځکه چې بار بار اصرار خود حضور علیہ السلام په مصلی اون درېدو سیدنا علی المرتضی وی زمادی د پرب ذل جلال قسم وی چې د ابو بکر د فیصله حق حیران کړم بس مظلوم کار پرې خود شدا اسه ورته نه وی کله موسی هارون علیہ السلام ملګری وزیر دی نو زما وزیر ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی ټول الحمدلله حضور فرمایل الله وی اے موسی ځان سره وزیر بوزا مرګره بوزا هارون علیہ الصلوۃ والسلام بوتلو او الله رب العالمین ما ته فرمایل ځان سره دی یار بوزا مرګره بوزا اے ابو بکر ستا انتخاب الله کړو الله را ته فرمایل چې محبوبه ته هجرت کې نزان سره ابو بکر بوزا ټول الحمدلله وای ما ول چې د ابو بکر شان څومره شان دی ادب ځان کې ادب راوستل پکار دی د استاد زمونږ دی اولیاء کرامو کې نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه لوی ولی کامل دی یو لوی شان خاوند د خپل مرشد داودست پاره د کوزي امر کوزه راوړه دی کوزه راوړه او دا کوزه برنی ولې وا هغه ورته فرمایل چې نه بچي کوزه پزمکه کیدا په او داس کې د بل چانه تعاون غختل دا خلاف سنت فلهذا لاندې کېده نظام الدین اولیاء د لاسونه لاندې د کوزي کې خدل خپل مرشد ورته ګوري هغه چې کله دا کوزه کګي دا د لاسونه داسې کی ور سره چې کوزه را پریدي به داسې کی دا حالات خپل مرشد اولیدل سبب باندې بیا او دس کینو نظام الدین اولیاء رحمه الله تا خپل مرشد متوجه شو ورته بچی دا پټکې والا او دس کوم چرندام پټکې راوا وسورنه چې پټکې ورته ورکو هغه داسې برنی ولې وداس په لاسونو باندې هغه ورته فرمایل بچیا دومره تکلیف ځان ته ولې ورکې دا غي سترګو کې وخت کې لاړې وای حضرت ستا پټکې دی دا خو د عام چا پټکې نه دی کنه مال به ادبی ښکاری چې دا د زما د بدن نه لاندې وي مال دا ادب ښکاری چې زما د بدن نه دا اوچت وي نظام الدین اولیاء خپل مرشد توجه وکړه او په ډېر لږ وخت کې داسې مقام ته ورسولو چې کاغه واقعیت ته بیانوم نو خبره بل طرف ته ځي خو راځم د دې پورې چې ادب ځان کې راوستل پکار دي الله دې د معاشرین بے ادبی ختم کړي قسم په خدای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جانماز باندې اون درېدو مصلی باندې اون درېدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنه تشریف آوری وکړه درشل ته ودرېدلو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا مور د مومنانو حفصه رضی الله تعالی عنها مور د مومنانو عائشہ رضی الله تعالی عنها دا مبارکان رالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره یو څنګه ابو بکر روان بل څنګه عمر فاروق روان دوړ چې کله دروازې ته ورسېدل دې دوړ را واپس شلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام په درشلو باندې لاسونه مبارک لګول دعا وکړه یا الله یا رب العالمین د ابو بکر سره د سملو شا چې ابو بکر تانه خوشاله
تد ابو بکر نه خوشاله یا رب العالمین عمر سره د سملوشا چې عمر ستانه خوشاله وي او تد عمر ناراضي وي به مبارکانو تمخ خبر کوي تاسو هرشي دوار لورګان مبارکان د شیخین ادری دلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن نکړو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک تاو کړي د لاس وګ باندې چولې هغه لاس مبارک تاو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیږ مبارکی او د حفصه رضی اللہ تعالی عنها غیږ مبارک او د عائشہ رضی اللہ تعالی عنها غیږ مبارک دادری والا رب العالمین یو ذکری د حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوټی تا چکل حضور علیہ السلام دن کیدلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادریدلو د بیماری حالات رنگ مبارک نورم تغییر شو شنڈی مبارک یو خزولی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پویشو ولتوی حفصیتا اے بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا لقرارو کا حضور پاک میں چا سر خبری کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل اے د مومنانو مورے اے عائشی اے حفصی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغے وی اللہ رب العالمین پما او تاسبان دی سلام وائی تاسبان دی سلام وائی دا ہوئی سلام تاس قبول کی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی بے برازی اللہ اکبر حکیم الامہ بی بی عائشی پسڑو خوڑا لیوا چه بے جبرائیل دے دربار تراشی ہو کنا دے برازی حالات خدا سی دی چی محبوبہ ساد جدائی حالات تھی دا خبری دا سی دی لندن بشارت رازی حضور مبارک فرمائل اید مومنان موری سوکم دنیا کی پاتی کی گنا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام ویبقا وجہ ربک ذو الجلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ورکڑا کٹ مبارک تا اور رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوزکی مبارک باندې واچولو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ حضور علیہ السلام سخت تبی ونیولو ما ته فرمای اے عائشہ نند پیر شپلا نند پیر مبارک شپلا وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استاد شان نہ قربان شم سلوی شان اللہ در کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ورتو یا رسول اللہ زمار زو تمنا دا کہ اے محبوبہ ننش پما سر زما کوٹا کیو کی حضور پاک تو فرمائی اے عائشہ ستا کوٹا کی بیما استاد کوٹی انتخاب رات شوے دے نوری بی بیان را اغاڑی بی بیان تے فرمائی اے بی بی حفصہ اور ازواج مطہرات مبارکان تے فرمائی خفقی گئی ماں دا عائشہ پکوٹا بانی اکتفا ہو گئی ٹھولو فرمائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کم کوٹا چستا خوخوی کم زی چستا خوخوی واللہ دا رب العالمین مخوخوی زمان بولی خوخ نوی زمان امدہ کوٹا خوخدا چار چاپیر بی بیانی کی ناستلی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی ناتا حضور پاک اشارہ اکڑا وی لگی اوبر اوڑا حضور علیہ السلام تے کنڈول دا خورو کی اوبر اوڑلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ورتو فرمائل اے عائشہ مسواک راکا دی وجنه چې پلار مفات کیږي ورور مفات کیږي او وخت درته وینو مسواک شریف سنت دی مسواک ورته خلک لون کوي او بیا په دې شوند باندې په دې غاخونو باندې لګ پوخي اگر چې دا ډېر سخت حالات وي ډېر کم خلق سوچ دې طرف ته دي خدا ځان سره یاد ساتي بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چې ما ورته مسواک شریف راوړو نو ما په خپل خله کې لون کو و مز به خلو او بیا می د حضور پاک په دې شوند مبارک او لګولو د حضور علی السلام تب دومره سخت شوا
دمرا بدن ناقرار شلو چو حضور علیہ السلام شنڈی مبارک کلاوی دلینا مالک اوبرا آغستی دو حضور علیہ السلام کو شنڈ مبارک میں واچولے نبی علیہ السلام مبارک میں شنڈ مبارک کلو اکڑلی او ماتے او فرمائی اے دا مومنان مورے مسواک راکا مسواک بی بی عائشہ فرمائی ما ورطا پخواخن مبارک لگولو سو ظلمہ پخلکی اوہلو بیبا میں آغتا خلکی اوہلو حضور علیہ السلام مبارک بار بار بصحابہ کرام تپوس کولو اے عائشی زما صحابہ سنگدی بار بار بدا خبر آگا کولا ماو فرمائل اے دا اللہ محبوبہ طول صحابہ کرام کردتلی دی طول مسجد نبوی کی ناسی حضور علیہ السلام برک شپس ایوا سخت شلا شپس سخت دلا حضور پاک میں تکلیف سوا کی دلو د پیروز مبارک لا شروع ندا صبح صادق قریب شو حضور علیہ السلام ما تو فرمائے اے عائشی تبار لارشا او علی شیر خدا تو آیا چراش علی شیر خدا راگے بیا داغین عباس زنان لاگے علی سے براغے عبداللہ ابن عباس سے براغے نور صحابہ کرام مشران رال نبی علیہ السلام سن کے ناز تھی حضور علیہ السلام فرمائل اے صحابہ کرامو یو خبر زما خیری و رہی ہر نبی تچ اللہ رب العالمین د کمز انتخاب کی د وفات انتخاب ورتو کی اللہ اغا خیری کور گرزئی بس دا خبر اکڑا نور خبر حضور پاک نشو کولے علی شیر خدا و صحابہ کرامو عرص ازان سر نوٹ کول خبری نوٹ کولی دینا بعد حضور علیہ السلام دوی تویل تاسے لار شئی بیا بی بیان رالی بی بیان مبارکو بیا ملاقاتو کو بیا ہوئی لارے داغین بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک اغور پوری راغے نبی علیہ السلام مبارک و تو فرمائل لاس صحابہ کرام سرا اغوی تا تسلی ورکا صحابہ کرام خوشحال کا د صحابه وزرونو ته تسلی ورکا ابو بکر صدیق راغه منبر ته ادرې دلو یو قابل خایل دل خو خبرې نشو کوله یو قابل خبر اولیدل خبر به خلی مبارک تراغلا بیا به واپس لاړه بیا به خلی مبارک ته خبر راغلا بیا به واپس لاړه حضرت سیدنا عثمانی ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک را اوچت شو او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ته وکبان لاس کې خودو ورته وی اے د محبوب د غاری صور یارا صحابه کرام له تسلی ورکا ساده حال له وی فرمایل و عثمانی ذوالنورین اے عثمان ابن عفان زما خلقی خبر جوڑی گینا واللہ العظیم اغلم حاترات مخی ترالل مالد غاری سوش پا مخی ترالل در رحمتا للعالمین نورانی مخی تولار دے حضور پاک سرگی مبارکی ورغلیوی ما بے شنڈ مبارک تلیدل ما بے لبان مبارک تلیدل ما بے چہرے انور تلیدل واللہ العظیم اے عثمان ابن عفان جہان طول خوشحالی او طرف تکا او دو حضور پاک دا تبسم ندک شنڈ مبارکی دا تبسم ندک لبان مبارکا اے عثمان دا بل طرف تکا دا سویل نشما اے عثمانی ذوالنورین تسوایا عثمانی ذوالنورین آواز کی اے صحابہ کرامو منگتا جناب رسول اللہ رحمتا للعالمین امام الانبیاء تاجداری حرم جنابی محمد الرسول اللہ منگتا قرآن را رسولو منگتا سنت پری خودل منگتا اخلاق پری خودل منگتا اعمال پری خودل منگو تاسب دیو بلسر منکو دیو بلسر بمحبت کو زمنگا مشرانو خپل میں یو تاریخ پری خودیو
یو بل سرونو کې به شراب سکل، یو بل سره به دشمنی کولی. حضور علیہ السلام ځان سره جمال راوړو، جمال موږ ته پری خودلو. حضور علیہ السلام جلال راوړو، جلال موږ ته پری خودلو. اے صحابه کرام، موږ ته چې نبی علیہ السلام کم دین پری خو دے، کم تسلی راته پری خو دے، د دین بل اعلی دین شته دین. او نه به وګورو موږ تاسو سو خبرې وکړو بیا کېناس. حضرت سیدنا ابوبکر تو پاسه کنه اوس خو سو آیا ابوبکر صدیق پاسه دلو آواز کی اے صحابہ کرامو والله العظیم مال دنیا کې رب العالمین ډېر خوشالي راکړي وي، خدا ټول خوشالي یو طرف تکا او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالی بل طرف تکا. دی دوران کی بی بی فاطمہ الزہرا د مسجد نبوی شریف دروازی ترالا، دروازے اٹھکولا آواز کی اے ابا حسین، اے ابا حسین راشا. ابا حسین راغ ورتوی اے فاطمی سحال لے ورتوی واللہ العظیم د جناب رسول الله سردا کی خبر روانی دی زټنګي دلې نشما. بیبي عائشہ نا قرار دا، حفصہ نا قرار دا. حضور علیہ السلام فرمایل علی سے आवाज کا علی شیر خدا راغی. کله چې علی شیر خدا را منډکړلا وړ ګلان د جنت رالل، حسنین رالل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی شیر خدا ته اے علی حسن را نزدیکا، حسین را نزدیکا. یو طرف تا پسینہ مبارک باندې د حضور علیہ السلام امام حسن سر کی خودو، بل طرف تا حسین ابن علی سر کی خودلو او بی بی فاطمہ الزہرا تا. حضور فرمائل اے فاطمہ اے فاطمہ ما ترا نزدیشا. د دو کون سردار مبارک نا قرار شو. حسین ابن علی ورتوی اے بابا جانا، اے بابا جانا ما بغی کی سوک لو بئی. حسن ابن علی ورتوی اے ورور قرار شاہ د محبوب زرمنا قرار دے. حسین ابن علی مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شنڈی ورنے ذکر د حسین کو شنڈی کی خودلے ورتوی اے حسین اے حسین ما تدیر گرانی زما در سر مینا دا زدر سر مینا کوما. اے حسین استقامت پیدا کا. طول عمر چا سر نک نوی، چا سر پلار نوی، چا سر مور نوی. اے حسین مخ خضر نہ اخلما مخ خراکا نور دیدن بحل تکو. حسین ابن علی آواز کی اے بابا جانا زدی چاہتا پری خود لما. علی شیر خدا کی کیوں نیولو ورطوی بچوڑی دی خواشا. حسن ابن علی مجاڑی بی بی فاطمہ مجاڑی جڑا دو کوٹی نسی واشوا. دی دوران کی جبرائیل علیہ السلام راگے ورتوی اے رحمت للعالمین. اللہ سلام کی، اللہ سلام کی، اللہ سلام کی. بے او فرمائل اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغے، میکائیل علیہ السلام راغے، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام راغے. سلور مقرب فرشتي ولاړې دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا. میکائیل علیہ السلام راغے اے د الله محبوبا خو خستا رب العالمین وی دل تپات کیږي ک الترازی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ وی دل تپاتے کیگی الترازی. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وی دل تپاتے کیگی اللہ وی الترازی. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ولار دے وی فرمائل اے اسرائیل رب العالمین جس سب سرا لے گلئی اگر فیصل کوا. حسین ابن علیم دا خبری اوری، فاطمہ الزہرا دا خبری اوری، آواز اوری خسوک گوری ناس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورتوی یا رسول اللہ روح درنا اخلما در رب العالمین فامر روح راکا. حضور فرمائی روح والا
कल रूह मुबारक था इजराइल सलातु वसलाम इशारा की दा अल्लाह को हुक्म बांधी नबी सलातु वसलाम बानी दर्दरावे वरतो ए इजराइल करार शाह तकलीफ द मरगुम दावी वरतो ए दा अल्लाह महबूबा सल तकलीफुना यौ तकलीफ ता तरावे सल तकलीफुना पाती दी वही अगली चा तफरीक दल वो इस्ता गुनहगार उम्मत तपरात दी हुजूर मुबारक में वो फरमाइल ओ इजराइला जमा यौ दरखास्त होरा आगा यौ कम सला टूल पमा बांध अंबार का खुजमा उम्मत सर एहसान कवा ए उम्मत जनाबे रसूलुल्लाह हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम बानी तकलीफ रागे बीबी आयशा वी मासगिरी औरेदल बीबी फातिमा वी मासगिरी औरेदल हुजूर अलैहि सलाम बदन मुबारक रफीदलो इजराइल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्राइल रालीगी इजराइल तो आया किजमा महबूब रा रवान दे अगर सलवार तकलीफ टोल माद महबूब द तकलीफ द बरकता द उम्मत न वरतल रिकड़लो इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तो फरमाइल ए अल्लाह महबूबा तकलीफुना अल्लाह रब्बुल आलमीन संभाल कर सा उम्मत सा मुबारक शाह हुजूर मुबारक फरमाइल अल्लाहुम्मा इग़फिर लि उम्मती उम्मती या अल्लाह जमा उम्मत ता बखनौ का इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल दास्तार उम्बई कलीमावा चिकल पैदा शु औ दादे आखिरी कलीमा दा चिकल दुनिया न रवानेगी हुजूर मुबारक फरमाइल ए इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमा उम्मत सर एहसान कवा द दिन बाद रूह मुबारक दीजे तराग बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ता हुजूर फरमाइल ए फातिमी ए द हसनैन मोरे खैल कवा तकलीफुन बराजी मसाइब बराजी सिने और तगट साथी उलग बराजी चंद बराजी मसाइब बराजी बचो ते मु फरमाइल दीन बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम टोलो सहाबा किराम उता सलाम लीगी जमा पुटलो सलाम आई सोक की कुरान और सुन्नत सरमिन साथी जमा ब जन्नत की गवांडे दी दौरान की बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कोटे मुबारकिना यवरना रा गुंड शुला दा कोट टोला मुनव्वर दा जमन स्वर्ग कारन कवलो यो पड़कलो अब कोटे मुबारकिना दा पड़क आसमान तरफ तलाड़ो अली शेर खुदा फरमाइल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दी आवाज सरा अली शेर खुदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुहब्बत मुबारक बांधी शुंडी लगोले और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते फरमाइल ए अल्लाह महबूबा ज़लस कल नहीं कि माता सर बिहत करो माखपल स्वानी तान कुर्बान करा हो नंदी आवाज प्री खुद लमा नंदी चात प्री खुद लमा हसनैन मुबारकान में दो हुजूर अलैहिस्सलाम पूता वालार दी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो मोरता वरगाड़ी वतलो वी एग्रानी मोरे मौता बना करार दर्दल तकरारोलो उस बचा तजू हुजूर मुबारक सन की प्रोत है हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला नो ज़म की तरह प्रीवतलो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि लिखली दी कि पदी कोट की यो आवाज और शोर जोर शो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो अगा मुबारक ता खबर लाड़ che Abu Bakr Siddiqa जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लाड़लो मुबारक में दरवाजे तराग है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नास्तदा कोटक में आली शेर खुदा वलार दे और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार मुबारक वलाड़ा दा सर मुबारक दीवार सर लगौले दे प्लार मुबारक रागे वरतो ए ग्रानी लूरी उस यतीम शुली उस यसीर शुली
ورته فرمایل بابا جانا زما دی پر رب د کعبه قسم وی زما دی پر رب د محمد رسول الله قسم وی چې زما د زړه نظر لاړلو تشکال بت فاطمه و بابا جانا علی شیر خدا ته درخواست وکا زمي قراریږي نه چې خپل محبوب تلاړ شما علی شیر خدا आवाज اوریدلو په منډه باندې بهر را ووتلو حسنین مبارکان می د حضور مخې تناسي عائشہ رضی الله تعالی عنها رالا ورته یا حبیبی یا خلیل حضور مبارک ته आवाजونه کوي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می سترګې مبارک ورغلې دي ابو بکر صدیق مبارک پر پرې وتلو ورته आवाज کوي یا خلیل اے زما ګرانه دوستا چاله دی پری خود لمن تا خو ما سره وعده کړی وی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے لاسونه چاپیر او کو باندې او جلل حسین ابن علی ورتراغه د ابو بکر صدیق په کو باندې لاس کې خودو چې حضرت ابو بکر صدیق ولیدل وحسین ابن علی تخفز مکناسی ورتوی اے بابا جانا والله العظیم بدن کی طاقت ختم نہیں مالکی کی والا او جناب رسول اللہ تمی ادروا ابا بکر صدیق حسین ابن علی غیقینی ولیدے دخلین دا الفاظ لارل و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگ اگورا دا ابو بکر پغی کی حسین ابن علی دے حسین ابن علی تو گورا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سترګي مبارکی ورغلی دی حسین ابن علی تا ابو بکر صدیق په تندی باندې خپل کړلو ورته وی بچوړي کور تلارشه زلارشه قرار کا حسین ابن علی دروازې مبارک نه راوتلو صحابه کرامو رسول الله شروع شو بس صحابه کرام راتل چوک قراری کی اس عبداللہ ابن مسعود میں دروازہ کی پروت ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام دروازہ کی پروت ہے ابا ہریرہ راغے ورتوی و عبداللہ ابن مسعود آغی رحمت للعالمین تلارشا یا ما تلار پریدا چند چاپ وجہ باندی سنی منگتا اللہ بناوری کردی پا قرآن و سنت باندی عبداللہ ابن مسعود اخیری دی دنے دروازی نا خواشا عبداللہ ابن مسعود نا قرار دے بدن بانی لرزان رالل ابا حریر دن نلارو حضور پاک تا ادری دا تلو مبارک باندی لاس کی خودلو تلی مبارکی دو حضور علیہ السلام کل کرل او بے ورطا فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ درے ورز بہو کے اوما تاب ما تا چہرے انور خکارک للا زما اولگا بختم شلا زما تند بختم شلا یا رسول اللہ اس بزما تند زما اولگا سو ختمی ابا حریرہ دنن رے عبداللہ بن مسعود وما غرنگی پروتے بلال رضی اللہ عنہ راگئی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وبلال زان استقامت والا ادنوان بلال رضی اللہ عنہ فرمائل رسول اللہ ما خستا پا منک زان قربان کو مال میں قربان کو جبران لاڑا طاقت بدن میں لاڑو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سچ مدینہ منورہ کی ما تسترگی نغارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال رضی اللہ عنہ بہر رأوتلو منڈی وحلی عبداللہ ابن عمر ورپسر آگئے ورتوی اے بلال کم خواروانی بلال رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل زچ چاہتا پروتما اغیران استرگی پٹکڑلی زپ مدینہ کی نور سکوما عبداللہ ابن عمر وی قرار شاہ موت علیہ چی سپری خود لی دی ایو نبی دا سے خپل امت سپری خود لی دی لگ قرار شاہ
بلال رضی الله عنه قرار شو یو دم مدینه منوره کی واویلا جوړ شولا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه سیرت ابن هشام لیکلی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پمنډ باندې کوړه لاړو عبد الله ابن عمر ورپسې لاړو ویلیدل عبد الله ابن عمر سوې اے بچوړي زما تور راک تور باندې سکے بابا وای زما تور راک ورته اے بابا جانا تور باندې سکے وای بچیا مخې تمرازا کچا اولی چې جناب رسول الله وفات دے سر سے قلم کو ما وعمرا دغر عمر طاقت الله رب العالمین در کړه دے خود جانان مين دمر غالب شولا چې حواس کار پر خودلو عبد الله ابن عمر په منډه باندې راغې ابو بکر صدیق دوی یا ابو بکر صدیق پلار می دماغ کار پر خودلې دے سورې راغستې دا اسنه چې خلق مړن کی ابو بکر صدیق ورپسې علي شیر خدا عثماني زنورین ولېګل ورته وی په دلا سایرا ولې جمعه تیرا دنه کوي جمعه تراغه ورته وی اے عمر ابن الخطاب ما سرکینا چکینا ولیا ورته وی وما محمد الا رسول نبی محمد مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل تیر شوید د پشان نور پیغمبران آیا کله چې دا پیغمبر زمنګ نه شهید شي یار نه په خپل مرګ وفات شي نو موږ به دین نشاته زو موږ به قران پریدو موږ به سنت پریدو دا څه نه دا قران موږ د سوي ترغیب را کړې تعلیم را کړې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تسلی وشو عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه له سبق ورکو درس ورکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دې بیان باندې د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنہ ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بیا د الله رب العالمین واقع نفخ ان شاء الله د حضور پاک تدفین د هغه خول د هغه جنازه ان شاء الله د به بیان د پاره انتظار کوي دعا وکړه رب العالمین د حضور پاک صلی الله علیه وسلم منا محبت یا رب العالمین زمونږ او د ټولو نصیب وګرځي الله کریمه د حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د هغه مینا د هغه درد یا الله زمونږ د سینو دردونه وګرځي الله کریمه زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي څومره دوستان دلته ونه زین ناراضي الله د ټولو داراتل قبول او منظور فرمایي دعا او کی څومره مشران زمونږ وفات شوی دي الله د ټولو قبور منور معطر کړي الله کریمه څومره مرګري دي جامعي ترازي الله دلته ونه زین ناراضي الله د ټولو پر اصلو کې خیر او برکت واچي څومره بیماران دي په دې حاضره جمع کې الله ټولو د شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله سو قرضداران دي الله د قرضونو اخلاص کړي دعا وکړي زمونږ بعضي داسې ضرورت او حوائج دي الله ته په علم دي الله ته د خپل خزانونو پوره کړي الله کریمه د حیا او د عزت جون را نصیب کړي الله کریمه چاته مسوال ته خله برابر مکه الله د اولاد او زمونږ او د بچو د مدرسې الله ته حفاظت فرمایي الله کریمه د ملک حفاظت فرمایي یا الله یا رحمان یا رحیم یا نور السماوات والارض وما بينهما ويا رب العرش العظيم الله تمام اسلامی بلاد الله کا عراق دے الله کا فلسطین دے کا کشمیر دے کا افغانستان دے الله د دنیا څومره اسلامی بلاد چي دي خدای ته په امن او امان او په شریعت محمدي باندې خاصه کې به دعا وکي الله کریمه کوم کافرانو کوم مرتدینو چې زمونږ زړه او دردولو پاکای نامدار باندې او د هغه خلاف بےدبی کړی دا الله کریم دنیا کې ورته سزا وکړي الله دنیا کې ذلیل کړي الله دنیا کې شرمنده کړي او یا الله موږ درنه د فرانسې په خار کې الله د عمر او د علي شیر خدا په شان دي بهادران غواړو یا الله داسې بهادران خلق پکې پیدا کړي الله چې د فرانسې دغه ذلیل وتا دغه رذیلان وتا دغه بیوقوفان وتا دغه د پیغمبر دشمنانو ته عبرتناک سزا ورکړي او الله کریمه خدایا په دغه کارټونونو باندې دا وی سو کسان مردار شوی نو ټول دنیا ور باندې جاجونه وکړل د کافرو سلويخ ملکونو بادشاہان فرانسې تلال او هغه سره خبرازي وکړه او نن د جناب رسول الله به شو یوم فرانسې ته دمکی ورنکړه او فرانسې دا اونال دا بد ولی کړي تر دې معافي وغواړه
ټول مسلمانانو زړونه ودرېدل. یا الله د فرانسې د صدر او د وزیر اعظم او د کابینې زړونه ودرېدل. رب العالمین هغه خلقو چې د پیغمبر علیه السلام د بیا دبی ګوته راخلې ده په کمپیوټر یې جوړ کړي. یا رب العالمین الله په دې کمپیوټرونو باندې اورونه ولګي. الله د مخابراتي سیستم الله تباہ کی. یا الله انټرنیټي تنظیم تباہ کی. یا الله د پیغمبر د معجزه الله هغه ته اوخدل کی. او الله کریمه کوم ملکونه کافران چې زمونږ زړه دردای کاغه زمونږ د مشرانو زړه دردای د علماو زړه دردای الله کریمه زړه او دردای الله ملکونه ذلیل کی. خدای دا غوی دا د بلندی او دا د فخر او دا د تکبر او دا د غرور خبره الله په سوال او فقر باندې بدل کی. الله خزان ور باندې راولي. الله فقر ور باندې راولي. محتاجی ور باندې راولي. الله طوفانونه ور باندې راولي. الله کم مسلمانان چې د حضور پاک په بیا دبی خفدي الله سره زمونږی زړه تسلی ملاو کی. او په دې جذبات باندې الله ته زمونږ راضي شي. محبوبه ته زمونږ راضي شي. ابو بکر ته زمونږ راضي شي. عمر ته زمونږ راضي شي. ساری صحابه کرام زمونږ راضي کی. الله کریمه زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی. لا اله الا الله محمد رسول الله.